بسم الله الرحمن الرحیم. پنځمه صفحه ده او د اول باب پنځم حدیث دی. دغه حدیث امام بخاری رحمه الله تعالی او امام مسلم رحمه الله تعالی دواړو محدثینو په خپلو کتابونو کې بخاری او مسلم شریف کې را نقل کړي دي. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای: الحیاء شعبة من الایمان. الحیاء شعبة من الایمان. الحیاء حیا، شرم، شعبة یو حصه ده، یو برخه ده، من الایمان د ایمان څخه. دا خو د دغو الفاظو لفظي ترجمه ده او دغسې خو ما درته ویل چې الحیاء شعبة من الایمان. اسانه احادیث تی په یادولی سي د سبا پرې په عربي په یادولی سي او ترجمه داسې ده: الحیاء حیا، شرم، شعبة حصه ده، برخه ده، من الایمان د ایمان څخه. څه مطلب؟ لږ تشریح داسې واورئ. مطلب دا زما ورونو، ایمان څو شاخونه لري؟ ایمان ډېرې حصې لري. د ایمان د حصو څخه یوه حصه د الله رب العزت په لار کې ځان قربانول. د ایمان د حصو څخه یوه حصه د الله رب العزت په لار کې مال شندل. د ایمان د حصو څخه یوه حصه د الله رب العزت په لار کې زکات ورکول، حج کول، روژه نیول، عبادات نور کول. د الله رب العزت له طرفه څخه خپل ټول ارڅه د الله رب په نامه قربانول. د ایمان ډېرې حصې دي. یوه د ایمان د حصو څخه هغه هم حیا ده. حیا څه مطلب؟ حیا که چیرې انسان په ځان کې ولري او حیا صفت انسان په ځان کې راولي، نو د دغه حیا په خاطر به الله رب العزت دغه انسان د ټولو ګناهو څخه ساتي. که چیرې انسان بې حیا سو، که چیرې انسان کې بې حیایي راله او د بې شرمۍ صفت رالی، شرم یې وغورځوئ، نو یو بل حدیث کې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای: اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت. چې کله حیا در څخه ولاړل، حیا دې د لاسه ورکړله، شرم دې د لاسه ورکړي، زموږ خلک وایي اوبه دې د سترګو وغورځولې، نو بیا فافعل ما شئت، چې خوښه دې سي هغه کوه. کله چې حیادار انسانان، سنګین و ابدار انسانان په ځان کې ابرو سنګیني و حیا راولي، دغه انسانان د خپل حیا په خاطر باندې د خپل شرم په سبب باندې د ګناهو څخه ځان ژغوري. او حیا کله راتللی سي؟ یو شی چې ما فکر کړی دی انسان کې حیا راولي، هغه اسلامي لباس، سیرت او صورت دی، اسلامي شکل او صورت دی، اسلامي لباس دی. کله چې انسان خپل لباس اسلامي جوړ کړي، د ګناه کار ته چې ودرېږي د لباس څخه حیا ورته درېږي. کله چې انسان خپل شکل اسلامي جوړ کړي، دیني جوړ کړي، د خپل شکل څخه حیا ورته درېږي. زه څه کوم، زه څنګه کار کوم، د خپل ځان ته ووري. او کله چې انسان د مدارسو د علماو سره تعلق وساتي، د مسجد سره ډیر تعلق وي، هغه انسان هم دا فکر کوي چې دا کار خو زه نه کوم، زه پلانکي ځای کې کښېنم، زما د پلانکي مسجد سره تعلق دی. او چې کله انسان د قرآن سره ډیر اشنایي او تعلق جوړ کړي، هم انسان ته د ګناه په وخت کې قرآن ورپه یادېږي. زه خو د قرآن قاري یم، زه خو د قرآن حافظ یم، زه خو د قرآن تالی او تلاوت کوونکی یم، زه څنګه دا کار کوم؟ نو چې کله د انسان په وجود کې د حیا صفت رالی، د شرم صفت رالی، دغه انسان ایمان تکمیلیږي، دغه انسان ایمان بشپړ کیږي. دغه انسان د حیا صفت چې کله په دې کې زیات سو، دغه انسان الله رب العزت ایمانی سویه ولوړوي، ایمانی رتبه ولوړوي. نو حیا ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای: الحیاء حیا شعبة، یوه حصه ده، من الایمان د ایمان څخه، د ایمان د نورو حصو څخه یوه حصه هم حیا ده. مثلا کچیری انسان واده وکي، حدیث کې دا راځي چې دغه انسان نصف ایمان پراکي، د ایمان نیمه برخه یې پراکړله. او چیرې چې حیا ورسره ولري، دغه انسان ګویا کې د ایمان 3 حصې پراکړلې. کچیری د ایمان نور حصې ورسره پراکي، نو د ایمان 4 سره حصې پراکړلې، چې دا د انسان لپاره، خصوصا د مؤمن مسلمان لپاره بهترین صفت دی. اوس خبره دا د زما ورونو، شکایت او ګیله په دې باندې کیږي چې مؤمن مسلمان حیا د ځانه ورځولې، مؤمنه مسلمانه ښځه حیا د ځان څخه ورځوي. داسې حیا چې لکه امام غزالی صاحب مور چې درلودله، داسې حیا لکه زموږ او ستاسو صحابیاتو چې درلودله، داسې حیا لکه څنګه چې د مولانا الیاس رحمه الله تعالی مور درلودله. که دغسې حیا په موږ او تاسو کې یا زموږ او ستاسو په خوندو او مندو ښځینه حضراتو کې پیدا سي، مشکلات به حل وي. ځکه نو په ډېره سپین سترګي باندې، ځکه نو په ډېره بې ادبي باندې یو ځوانه ښځه هم د یو ځوان سړي سره خبرې کوي. حیا ختم سوی وي، حیا د منځه تللی وي، هغه ادب و سنګیني
هغه رعب و تاثیر هغه د دې د ځوانۍ د اسلامي آداب په خاطر چې په دې کې باید حیا وای، په دې کې باید شرم وای، سترګې ځړولې وای، په نارینه کې باید حیا او شرم وای، دو طرفه حیا او شرم لاړې مشکل را پیښ شو. کله چې مشکل زما ورونو د حیا را پیښ شو، دا مازې مشکل مه بولئ، دا ډېر اساسي دی. دغه مشکل په خاطر باندې د انسان په وجود کې د نارینه او ښځینه په وجودو کې مختلف بیلابیل فکرونه پیدا کیږي. کله چې فکر غلط سو، غلط فکر ته بیا دغه بې حیا انسان عملي جامه ور اغوندي. مشکل چې بیا رالی ګناه ترسره کړله، د دغه انسان نیک عمل د ګناه په خاطر باندې برباد سوله. نو حیا په ځان کې درلودل زما ورونو دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ارشادات څخه دی. ځکه نو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، وای الله فرمایي چې ما ته حیا درېږي کم انسان چې ما ته لاسونه پورته کی او زه د لاسونه صفر و خالی ورد کړم، خالی لاس تش لاس یې دغسې رخصت کوه. ما ته دعا وکړله، دعا یې راڅخه وغوښتله، مغفرت یې طلب کړي، نور څه یې راڅخه وغوښتل. الله فرمایي چې ما ته حیا درېږي. حیا دومره ښه صفت دی چې الله رب العزت د حیا په خاطر و سبب باندې د انسان تش لاسونه ورډکوي، خالي لمن ورډکه کړي، او هغه غوښتنې چې الله انسان یې د بنده څخه کوي الله رب العزت یې ورپوره کړي. الحیاء حیا شعبة یوه حصه ده من الایمان، د ایمان څخه. الله رب العزت یې په موږ او تاسو کې حیا پیدا کړي، الله رب العزت یې شرم په موږ او تاسو کې پیدا کړي، الله رب العزت یې هغه حیا را نصیب کړي. دا یو حدیث لاره په یاد سو درته وایم، کما حیا چې حضرت عثمان رضی الله عنه درلودله. عثمان رضی الله عنه وایي دومره حیا درلودل، منبر ته وختئ، د جمعې خطبه یې ویله، پر دا منبر یې فقط الحمدلله ویل، بس دومره حیا باندې غالبه وه، دومره حیا باندې غالبه وه. ځکه نو فقهای کرام فرمایي، وایي کله چې د جمعې خطبې ته عالم وخیږي، که یې اوږده خطبه ونه ویل، لنډه خطبه یې ویل، الحمدلله فقط وویله، نو عثمان رضی الله عنه خطبه صحیح سوې وه، د دا خطیب او د ملا امام پیش امام خطبه هم صحیح کېږي. یو بله واقعه هم را په یاد سول، جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم وایي ناستو څنګ یې وهلی و، دا پښې مبارکې معلومېدلې، ډېرې مبارکې او ښایسته پښې وې، دا پایڅې مبارکې هم راپورته وې. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه رالی، دی مبارک دغسې تشریف فرماو او ناستو نبی کریم صلی الله علیه وسلم پښې نه کړې ټولې او نه د خپلې پایڅې مبارکې پر مبارکو پښو رایله کړلې. حضرت عمر رضی الله عنه رالی، دی مبارک دغسې تشریف فرماو او ناستو. عثمان رضی الله عنه تشریف راوړي، چې کله رالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپلې پښې مبارکې راټولې کړلې او پایڅې مبارکې پر مبارکو پښو واچولې. نو بیا پوښتنه ځینې وسوله، ابوبکر راغلی، عمر راغلی رضی الله عنهما، تاسو داسې ونه کړله؟ عثمان رضی الله عنه چې تشریف راوړی تاسو داسې وکړله؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي، عثمان تستحی منه ملائکة الرحمن. عثمان رضی الله عنه خو داسې یو شخصیت دی چې د رحمان جل جلاله د الله رب العزت ملائکې لا د ده څخه حیا کوي. عثمان رضی الله عنه داسې حیا درلودله. الله دې دغسې حیا را نصیب کړي. واخر دعوانا الحمد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك فقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير.